هغه څه هیوادوالو ته تاسو ته وړاندې کړم چې د اسلامي امارت په راتګ سره شوي دي. بله الحمدلله امارت اسلامی به قول و به عمل ثابت ساخته است که میتونه کشور درست بکنه. او بله هیله مې دا ده چې زه یوازې احمدي صاحب په یوه نړیواله رسنۍ باندې په خپل ژوند کې په خپلو سترګو باندې ډېره مننه دې خبر څخه یوه غېږ راوړه. بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم د باران پلس ټولنیزې رسنۍ ډېرو قدرمنو کتونکو اوریدونکو هیلهمند یم چې ټول به رک روغ او د صحت په جامو کې وای. یو ځل بیا زه غلام رحمان احمدي هرکلی کوم. دا ځل په یو بل پلان بازار ته راوتلی یم. غواړم هغه څه هیوادوالو ته تاسو ته وړاندې کړم چې د اسلامي امارت په راتګ سره شوي دي. د اسلامي امارت په راتګ سره په افغانستان کې بېلابېل نوښتونه شوي، بېلابېل خدمتونه شوي د ښاروالۍ لخوا، بېلابېلې چارایانې رغول شوي دي، په پلونو باندې کار شوی دی. هغه پلونه چې پخوا به د هغه لاندې متعدینو ژوند تېرولو، په هغه کې زنانه هم شامل و، ماشومان، حتی ښکلي ښکلي ښایسته ښایسته ځوانان هم په هغه کې په پوډرو باندې بوخت و. خو اوس خوشبختانه هلته یوه زرغونه او یو په زړه پورې سیند روان دی. د ملک اصغر چرایي ده. دلته به له خلکو سره خبره ترې وکړو د چرایي په اړه څه نظر لري. تاسو تر پای شیبو راسره ملتیا وکړئ. د وینو په قیمت به د ښکلا جوړو. د باران پلس ټولنیزې رسنۍ ډېرو قدرمنو کتونکو ډېره مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا کړې. دلته یو ځوان ورسره ولاړ دی، ورسره خبرې اترې به وکړو. راغلی و د چرایي سره یې عکسونه اخیستل. تاسو راسره پاتې شئ چې دی څه غورې کوي. سلام کاکا، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. خوب هستی؟ شکر. ته ښه یې؟ خیراتي ده؟ الحمدلله بسیار خوب است انشاءالله. څه دې وکړل؟ عکسونه دې واخیستل، راغلی وې ومیندلې؟ ما بازار بیرون شده بودیم، یک تفریح کردیم، اینجا آمدیم. این چهارراهی ملک اصغر است، تازه شاروال صاحب محترم ایتو یک نمای زیبا در اینجا ساخته. ما اینجا آمدیم در اینجا یک عکس گرفتیم همراه اندیوالا و دوستا. یواز دا چرایي نه ده، د دانې باغ چرایي ده، بېلابېل پلونه دي، د مثال چې د اسلامي امارت په راتګ سره رغول شوي دي، جوړ شوي دي. څه احساس لري او د اسلامي امارت د نورې غوښتنې څه دي په همدې برخه کې چې لاس وکړي؟ الحمدلله بله اینجا تنها چهارراهی نیست، دیگه چهارراهی هم زیاد ساخته و انشالله امید است که در آینده هم چهارراهی را میسازه و چیز زیبایی میبخشه و انشالله امیدواری بیشتر است و ما از این قدم بیشتر امید داریم که شاروال صاحب بتانه چیز ما را همین سرکار و چهارراهی را و دیگه پارک ها را و جایی که تفریحگاه هاست اونجا را زیبا بسازه و مردم بیا تفریح کنه. و مردم سالیان سال خستگی را تحمل کردن، اینجا مشکلات بود، هزاران مشکلات در اینجا موجود بود. حالا الحمدلله آرامی است، امنیت است، آزادی است. حالا مردم میخوان تفریح بکنن، مردم میخوان د چکر بیان د بیرونا د جای انده ثابت کړی دي چې امن راوستل دی او هیواد رغوي او لا به کوشش کوي چې هیواد جوړ کړي. دا په ثابت کړی دي په عمل کې کنه؟ بله الحمدلله امارت اسلامی به قول و به عمل ثابت ساخته است که میتونه کشور درست بکنه و انشالله تا جای شما میبینین که عکس العمل را خود اینا چه انجام دادن و چیکار کردن همه میبینن انشالله. د اسلامي امارت څخه د یو هیوادوال په صفت باندې څه غوښتنې لري؟ از امارت اسلامی درخواست ما است که امنیت خوب تامین بکنه و برای ملت هر چیزی که ملت ضرورت داشته باشه، هر چیزی که آرزوهای ملت باشه او را برآورده بسازه. همین است درخواست ما. پیغامتان چیست؟ کامرای باران پلاس خدمتتان است. پیغام ما برای جوان است. برای جوان میخوایم بگوییم که کوشش بکنن و سعی و تلاش بکنن به وجود خود، به زندگی خود تغییرات بیاورن و باورهای خود تغییر بدهند تا بتوانند کشور خود را و ملک خود را آباد بسازند و امنیت بیارن. ډیره مننه کور دی ودان چې وخت راکړ. سلامت اوسئ. قدرمن شئ. قدرمنو کتونکو تاسو سره پاتې شئ. د دې راپور بېلابېلې برخې پاتې دي. تا جوړو وطن تا جوړو دا خړې شاعر. سلامونه اعزاز صاحب، جوړ په خیر. وعلیکم السلام احمدي صاحب، جوړ یې ساتې ښه ده. ډېره مننه کور دی ودان. اعزاز صاحب څه د خطر راوتلی سینګاهانه مې ګیر کړی. قدرمنو لیدونکو اعزاز صاحب ما ته مخکې میسیج پرېښودلی و چې زه ځم ننګرهار ته، نو ما په ملک اصغر چرایي کې راګیر کړو، نه پوهېږم چې ما ته دروغ ویلی او که د پلان غلط شوی. دې کیسه راته وکړه. ته مخکې ځم ننګرهار ته، جمعې ورځ ده. والله احمدي صاحب بالکل مونږ تصمیم نیولی و چې لاړ شو ننګرهار ته. هغه نو داسې ملګري سره ګډه وړ شول، نو په همدې خاطر باندې دلته چکر ته راغلو. بالکل. د ملک اصغر چرایي ده
د اسلامي امارت پر راتګ سره په افغانستان کې بېلابېل چارایې ورغول شو، بېلابېل پلونو باندې کار وشو. د دې چارایې په اړه څه نظر لري؟ څومره خوښ یې راغلې؟ جمعې ورځ له نږدې دې وکتله. بالکل له اسلامي امارت څخه موږ ډېره مننه کوو چې دوی په هره برخه کې ګران هېواد ته ډېر خدمتونه کړي دي او داسې چارایې جوړې کړي دي. موږ ډېر خوښ یو، د تفریح ځایونه جوړ کړي دي. ډېر خوښ یم موږ د اسلامي امارت څخه. ډېره مننه قدرمن اعزاز صاحب. څه پلانونه لري په آینده کې او هغه اصلي مقصدونه څه دي، ارمانونه دي چې پوره شوي نه وي او غواړي پوره شي؟ زما هیلې چې دي دوه دانې دي په ژوند کې. دوه هیلې؟ یو هیله دا ده چې زه خپل مور او پلار او ګران د کړېدلي ولس ته خدمت وکړم، او بله هیله مې دا ده چې زه یوازې احمدي صاحب په یوه نړیواله رسنۍ باندې په خپل ژوند کې په خپلو سترګو باندې. ډېره مننه. دې خبر څه یوه غېږ را کور د ودان. قدرمنو لیدونکو، اعزاز صاحب صفي الاعزاز د ما د خاله زوی تقریبا د لسو کاله ملګری مې دی او دلته د ملک اصغر چرۍ کې مې ناګهانه راګیر کړ او ده وویل چې دوه هیلې لرم. لومړۍ هیله مې دا ده چې خپل هېواد مور پلار ته خدمت وکړم، او بله هیله مې دا ده چې خپل ورور غلام رحمان احمدي پر یوه نړیواله رسنۍ کې ووینم. نو له ده څخه مننه کور د ودان. تاسو سره پاتې شئ، له نورو ښاریانو سره هم خبرې اترې کړم. یو پر هر تبا دوا جوړو. د باران پلس ټولنیز رسنۍ خواږو کتونکو ډېره مننه چې تر دې مهاله مو راسره ملتیا کړې. دلته یو ځوان مو راګیر کړ د وظیفې نه فکر کوم روان دی کور په طرف ته، ورسره به خبرې وکړو چې دی چېرته مصروفیت لري او د دې چارایي په اړه څه نظر لري. سلام ورور، جوړ په خیر. علیکم السلام، ستړي مه شئ، بخیر راغلی. شکر. ته ښه یې؟ کور د خیرات یم؟ قربان شم، خیر اوسه. نوم دې څه دی؟ زما نوم خان زمان دی. خان زمان. د کوم ځای؟ زه د لوګر ولایت د لوګر ولایت. چېرته تللی وې؟ ولا وظیفې نه راغلم. وظیفه دې چېرته ده؟ زما وظیفه شاګناو کې. ساعت خو دې تېر ده بیا؟ ولا بس تېر ده، تېر یې ونیسه نه. بالکل. د اسلامي امارت په راتګ سره په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې خصوصا په مرکز کابل کې ډېری داسې چارایانې ورغول شوې، پلونه جوړ شول، سړکونه جوړ شول، لا هم کار کېږي انشاءالله. څومره خوښ یې د دې کړنو په اړه؟ ولا داسې ده چې په افغانستان کې یوه تیږه کېښودل کېږي، یو وړوکی ځای جوړېږي، دا ډېر خوند کوي. ځکه زموږ داسې یو ملک ده چې وران سوی زیات او یوه چارهیي څه کوي چې یوه ونه کېښودل کېږي، هغه ونه موږ ته خوږه ښکاري. قربان شم. د یوه ځوان په صفت د اسلامي امارت څخه څه غوښتنه لرئ چې دوی ستا غوښتنې واوري او عمل ورباندې وکړي؟ والله امارت اسلامي خو ښه روان ده، خو غوښتنه خو همدا د ښځو د مکتب او د پوهنتون په باره کې ده چې هر رقم سیستم ورته جوړوي په اسلامي طریقه، د نړیوالو اصولو په خلاف نه وي او ښځو ته د اجازه د مکتب او د پوهنتون ورکړي. خلاص دغه یوه غوښتنه، نور دا غوښتنه نه لري چې موږ ته د ښایسته جهان جوړ کړي، شنه پارکونه دې جوړ کړي. له دې نه موږ ورتېر یو. فقط یوه پوښتنه، یوه غوښتنه د یو ځوان په حیث چې پوهنتون مکتب د اسلام خواږه دین په لاره کې خلکو ته خلاص کړي. ډېره مننه کور د ودان. پیغام دې څه دی د باران پلس کامرې ستا په خدمت کې دی؟ خیر اوسې، ډېره زیاته مننه کوم. پیغام ځوانانو ته دا ده، همدا مو ملک ده او چې ټول ترې وتښتېږو نو جوړوي به یې څوک. صحیح ده، یو څوک به تښتېږي ترې، یو څوک به ځي، یو څوک به لاره نه لري. خو ولې که چېرته یې بدیله لار په افغانستان کې ورته، نو هغه ته ضرورت نشته چې له دې ملکه لاړ شي. بالکل. خیر اوسې. ډېره مننه کور د ودان. قدرمنو کتونکو ډېره مننه چې ملتیا مو وکړه. دې ځوان یوه ښه شي ته اشاره وکړه، دا وه چې همدغه ځوانان باید هېواد جوړ کړو، همدغه ځوانان چې ځي سهار نه ماسپښینه پورې تر ماښامه پورې وظیفې ته ځي او خپل کور ته په یوه حلاله نفقه پیدا کوي او خپل هېواد کې په قرار او په ارامه باندې خوري. نو تر بلې خپرونې مو په پاک او عظیم رب سپارم. هر چېرته چې یاستئ خوښ او خوشحاله اوسئ. الله به مل شه. د وینو په قیمت به د ښکلا جوړو، تا جوړو وطن تا جوړو.